خواږی ادا کی مورې پسړه می تل راورې. سلامونه او نیکې هیلې د خدای د وږي چې روغ او جوړ د صحت په کالۍ کې وي. صحت مې ځکه ویل چې صحت تر ټولو مهم دی. نن داسې یو چا سره مخامخ کیږو چې نه دواړه سترګې لري او نه دواړه لاسونه. دا مې نشته، لاسونه مې دوړه مړمندو کې کاټ دي، دوړه سترګې مې تل راورې هجران زورور د سرې لمبې کړې راپورې. ویل نه انسان ته حضور ورکوي چې په واس کې دې څه نه وي، زړه دې غوړي په واس کې دې څه نه وي. دا ورونه که مو سره ښېګړه وکړي کوماکه سره وکړي نر بې پاته ایلوی خدای ته وي. دی به الله پاک د عمر رضی الله عنه په ډاله کې الله پاک د قیمت پورې زرجیږوي. مو غریبي مو بېوسي هر څه پاته خدای پاک ته شته. زه اوسه پورې بودې ته نه یم وتلي. دغې ورونو طرفه زه خاص د الله رضا د پوره دا کوماک دا ښېګړه غواړم چې غټ ارمان د خورکۍ په زړه کې چی دی؟ مو ارمان دا هغه دی چې د بیمارۍ روپۍ نه لرم، په کور کې نه د کور ژوند دی څومره ژوند کې چې څه شی انسان په ژوند کې بې سوره کې ارسي هغه نه لرم. چې ځان ته کوم نیندهبال څه شی خوړلی مې د هغې دپاره هېڅ نه لرم. داسې کیټې سامان شو یا بل څه شی شول په ژوند کې چې څه دي نو د موږ خورکۍ نه کله چې صحت روغ نه وي، صحت یعنې کار نشي کولی، بیا د هېڅ څوک هم نه غواړي. ډېرې ستونزې او ډېر مشکلات لري. هغه مشکلات یې تاسې واورېدل. فقط همدغه یوه خورکۍ ده چې دی خدمت کوي او په لاس یې هر ځای ته بیایي او دا کومک ورسره کوي. نور هر څه تنها پرېښي هم تنها ژوند کوي. راځئ چې د دغې خورکۍ سره تر خپل وس مطابق کومک وکړو. د ژوند تېرېدونکی دی، د ژوند روان دی. داسې فکر وکړئ چې اوس په همدغه صحنه کې موږ ته مرګ راغلو، د کومو اعمالو سره موږ هغې دنیا ته ورځو. راځئ اوس هم ناوخته نه ده چې د داسې بیچاره او داسې غریب خلکو لاسنیوی وکړو. هیله ده چې بلې خپرونې ته موږ راځو، د دې خورکۍ سره موږ کومک وکړو. په همدې امید دغه خپرونه همدلته پای ته رسوو. تر بلې خپرونې چې بیا تاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو، د هغې ته درنه اجازه غواړو. د خدای په امان.